د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ لپاره نوی امنیه قمندان نن رسما معرفي شو. د زابل ولایت مقام او امنیه قمندانۍ د لزومدیت پر اساس د دې ولایت د ارغنداب ولسوالۍ پخوانی امنیه قمندان نورالله صدیقي د شاجوی ولسوالۍ لپاره د نوي امنیه قمندان په توګه نن د ځانګړو مراسمو پر مهال خپله دنده پیل کړه. د مراسمو پر مهال د دې ولسوالۍ د علماو شورا رئیس شیخ عبدالمحمد ښاغلي صدیقي ته د نوي دندې مبارکي ورکړه او په چارو کې ورته د بریالیتوب هیله وکړه. نوموړي له ټولو مسؤلینو وغوښتل چې د خپلو امیرانو اطاعت وکړي ترڅو خپل یووالی وساتي او له نوي قمندان سره دې هم پوره همکاري وکړي. د ولایت مقام ویاند مولوي صدیق الله وثیق د ولایتي رهبرۍ په استازیتوب د قمندان صدیقي پر پخوانیو جهادي خدمتونو خبرې وکړي او زیاته کړې چې نوموړی د دې بس لپاره وړ او مناسب شخص دی چې تل خپل مسؤلیت په صادقانه توګه سرته رسولی دی. نوموړي د قمندان لپاره د الله بریالیتوب د دعا ترڅنګ د ولایتي رهبرۍ له لوري ورته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ.